أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 203 نمبر آیت تے سورہ بقرہ دی جنا دو واقعات بذکر کی بنی اسرائیل مقصد ب ترغیب جہاد فی سبیل اللہ علیہ داول واقعی مقصد داری اے انسانانو جہاد نہ بدین ادبانی رس سکے گے ما چمڑ بشی کیونکہ مرد پارا نور ہم دیر اسباب شاہ بے بحکم او فرضیت د جهاد ذکر کې او سره د مقصد نه منځ کې الله مالدارانو باندې आवाज وکړي چې مجاهدینو باندې الله خرچه وکړي قرض حسن د خیر دی راکې شپږ سروي کې وایي چې تاسو کله امیر مقرر شو د څومره ادنا انسان ورینی اطاعت به کوي دې منل دین برش اللہ بنی اسرائیل مانے ردو کی بنی اسرائیل کی عادت اللہ و ادارے دی بہتر والے کو مال بانی گئی کم سرے مالداری امیر د جبهه باندې باواز وکړي شي چې خپل ملګرو باندې امتحان وکړي نه دویم واقع به ذکر کی چې مقصد وایي چې ملګرو نشواله لري خلت چې د ملګری شته او کني شي لیکن الله او جهاد پر ځای شو بسام برسای صفات د مجاهدینو به ذکر کی چې میدان د جنگ لجنو دعاګانې وغواړي ربنا افرغ علينا صبرا به حکمت د جهاد ذکر کی ولولا دفع الله الناس چیر د الله د انسانان نوې فساد درې ملک راغلي لیکن مجاهدین شتنو الله دا فساد او د مخنی ولې شوی دا مفسدين الله فساد به نشي کولای اخر کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق عربه د آیات مخ سرداري دی صورت کې الله مسرد جهاد شروع کړو او تفصیلی من سينور خبر اراله بیر تخپل مقصد دراغه دی وجنه به جهاد الله یې فريدین شرمون بمړو شو او بو وجریش او کیږي بږي دویم دې مخکې صورت آیاتونه کې د طلاق مسائل او قرآنی دیجه کې اوس الله د ملک او د عام جامعې د اصلاح لپاره خبره کوي کور چې جوړ شو الله یې شمل جوړ کا درې مخې کې صفات الله بیان کړل کله چې الله دې باندې عمل شي نو خپل سره به jihad ته تیریږي دا خو آسان کار نه دی چې سره منډه والی بلکې مخې بزان تیارې مفسرین د آیات باره کې فرمایي دیگه دو قول دیو قول دا چې خلکو د یې په علاقه باندې تعاون مرز راغی دی ویلې کچر دوباره تعاون مرز راغی نو موږ بری دي چې نه شو چې بچ شو دا خو ټول مړ شو کله چې دې علاقې نه وته نو انت الله ور باندې جبريل مسلط کې هغه په आवाज وکړي کړنګ سره ټول نه سو وتا مړ شو دا وخت نبی په دلار باندې تیریدو ګوري داخله پراته لري الله نه دعا وکړه چې الله دې خلق لا ژوند ورکړه دا خو بس امت دی او بس ډله ده دلیل به دې چې تعاون نه متخته چې رمون بمړو نشو بل ځکه الله یې مړ کېږي غیر بشي
دویم اصل کې مسله دا ده خلق من الله جهاد فرض کړي نبی ویلي زی جزو جهاد له دوی ویلي چې رمو فضیلت تیار نه یو بهم کوم پر دین او تنګې زوم دا کله تعالی پریدو کله پری خو د یو بل تر باندې لاړه انت الله جبريل په مسلط کې تعاون مرض ایسه راټول مړ شو به دینه به الله رضا شروع کړی شي الله دی خلکو له شون ورکا حاصل ریدواړو مسلو داري jihad به سړې په دینه باندې نه پری چې رمون مړ کیو د مرګ د پاره خپل وړي رسبات دي ټکر دی تعاون دی نور مرزوي دي الم ترى تنغور الى الذين اغن سنون لا چوتي من ديارهم در کور کورنا امام سبيري کې الم تر دا معنا الم تنبه خبر نه فتل بیان کړي کی الم ينتهي علمك ایسا علم نه درسه دلې مسله د معنا علم ورسو کنه وېښه مقصد بری کې دا نه چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې حاضر و دي کې مقصد توجه دا چې او نبی بیدار شه ځان پوهه کا وهما حال دا انسانان چې الله یې بصرها او حذر الموت د وجه د مرګ د ډیر د مرګ نه نو په لوی د پاره خرجو ولو فندامنا یو بل سره مینه کوله ژوند سره مینه کوله لیکن الله په فیصله د مرګ وکړه دیم قولو لمو ذکر کړی چې دې کې اشاره ده کثرت لا بزرها او خلقو درې زرا دیم قول لا سلور زرا درې موزرا څلورم قولو لمو ذکر کړی چې الله زرا کسانو پنځم ډیر زرا سوګی چې نه اوی زرا امام قرطبی لیکلی دی چې دا جمع کثرت ته معنا 2000 کسانو لزرو نه پورتا نو فقالوا ویلی لهم الله ذل الله تعالی موتم رشی د شي ونی ویلی فاماتهم د دې ټول انسانانو مرګ الله ویل شو لکه یو انسان بس الله یې مړ شو ثم احیاهم بے الله ژوند کړه په دعا د نبی باندې شهید خل علیه السلام هغه الله له دعا وکړه دلیل په دې باندې چې د مرګ عقوبتي وو اجری مرګ نه وو کله چې انسان په اجری مرګ باندې لاړ شي هغه به دنیا ته نشي واپس کېږي مصابه لاړ آیات دلیل په دې د دې هشتر علی السلام معجزه ثابت شو د الله قدرت چې ورس ومن الله ټول ژوند دي کې خپل ځان له بمودري قیامت راځي رد فاق انسانانو باندې لکه ابن راونده وغیرہ او وی چې دا مړنه او اجه سکته په الله راوستوا بیهوش و دې خلکو پیدا عقیده دي روح د بدن نه په کامله معنا جدا کیږي نه تعلق کنیکشن شته خو لیکن ظاهري شاوري ده امام الشرح المانی کې لیکلي وی د دوی دا نظریه شه دا شریعت نه خلاف د معنا مړو ان الله یقینا الله تعالی شه لذو فضل علی الناس قاوند د فضل له بده خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقو د الله توحید نه مني اکثر خلق الله نه مني لا یشکرون شکر نو باشي د الله د انعاماتو ابن کثیر خازن قرطبی لیکي معنا توحید د الله مني ده شرک شکر څه معنا یو قول نو ذکر کړه معنا ترک المعصیه ګناه پر خودل دویم ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا الله چې کوم نعمت درکړي دی اثرات صاحب دې جبا
ستا په دې لاس ستا په دې زړه باندې بس کارش و شرطونه دي کې ضروري دی یو دا مینه بکې د دې مشکور سره الله سره به مینه ساتي دویم داغه په شبه باندې ثنا وای دریم د دې نعمت نسبت بکې الله له شامل الله راځي څلورم بری به اقرار کوي پنځم د الله بندګي بکې شپږم د الله خدمت اوم د الله مخالفت کې بلګيږي نه وي ورو سات کې الله اوس فرضیت د جهاد ذکر کوي به او مقصد د جهاد ذکر کې اکثر اخر کې به دمکې نیور کې هغه انسانانو لا کم خلک چې هغه د مسلمانانو مجاهدینو په خلاف خبرې کوي الله عز اور مارسل وقاتلوا جنگي گئی دي کې به دوه قول دي یو قول الله شهیدین مراد د مکه بنی اسرائیل دي کوم رشو الله ژوند کړ الله یې ورزي دویم قول علماء ذکر کړی دي دین مراد د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته ابن جرير دی کی چې دې عتب کې بری ما قبل معنی معنا دا چې اے انسانانو د جهاد نه معطل پات کېږي ما بلکې ځان ورسوي زیاده ال د جګړه وکړي امر د الله د پاره د وجوب سکه وجګړي وجنګي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې دې د ویل شي مقصد د قتال د الله پس مگر الله قانون را وصل حدیث کې راځي امام نسائی را نقل کړي روایت د ابي امامه الباهلي مشهور صحابي دی کنه ابن کثیر دریم جلد کې داغه بعض کرامات هم ذکر کړي چې دا قوم یو دم ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم لراغي ویزم د قوم له دعوت ورکوم کله چې دعوت د قوم له شروع کې نه ټول انکار وکړو سخت مخالفت یې دوی کې وای والو زوب شدا طلب د ابوی ته وګي چې رمنګ له اوبر راکای اي ورنکړ انکار وکړو د شړې بزا باندې راوا شو الله د الله د خوان اور د ابو تنظیم نشو دوی کوئی ورته را دي کله چې اوس لري نو د قومي مشرانو ویل چې لکه راوچته کې دا